عزیزانو د انګريزانو دا پالیسی و چې پاکستان او هندستان کې خلق چې د مولا په आवाज ډیر کینی او پاسي او د پیرانو په आवाज ډیر کینی او پاسي. نو د انګريز پالیسی داوا چې دا دوه ډلې خاصی کوي. ورشي د لندن په محافظخانه کې وګورئ. فلحال دا غو درې سو کالو د انګريز د حکومت ریکارډ پروت دی چې کوم پیرانو لبا د لنګر په شکل کې شکرانه تلې. لنګر په شکل مولیانو لبا د نظرانه په شکل کې شکرانه راتله چې د ګوګشتو आवाजونه کې. عزیزان دا جرمنی په جنگ کې د پیښور کې یو مولا او دلته انګريز ډیپټي کمشنر هغه مولا دا د لیدو خبره درته کوم دا اورېدو نه ویم زما د طالبګرای زمانہ و. هغه مولیان راجمع کړ پکې د چون چون علماو باندې دا وکړه چې ما پلار پسې ختم کړي. خط راشي ختم وکړ. علما ناستی ختم یو کو دعا وکړه لاسونه چې اوچت کړل ته پټ ورته کیمرامین ودرولې فوټو یې داغي وست. هغه فوټو یو ورو ډیپټي کمشنر ته چې دا دومره علما ما راوستي او تاسو د پاره مې په دعا وکړه چې خدای په جرمنی په جنگ کې فتح درکړي. انګريز والا شکرانه ورکړه. هغه علما خبر شو پاغي کې یو نامن عالم خدای بزرگ سره هغه وی چې خا دا مونږه دې لپاره غوښتي وی چې زوال خدای دې لیوانه کا په منبر رسول ناستم چې هغه مولا ما په دې سترګو لیدو لیوانه او غلو متیاز به په پرتګ کې ته بيد او کله به متیاز او تلاسونی و هغه به اوس کوي ما او کله خار در کې سوکی شپېتو او یاو کالو راشي چرته بیا نامه مخه لیوانه شو. عزیزانو دا د انګريز پالیسی و چې کوم سړی بلغوندي ګوګشتو ویلو والاو نو هغه د پاره به پیسې خو ظالم شه دی. تاسو کته د ضیاءالحق سے په وخت کې وی چې شریعت بینچ جوړوم شریعت بینچونه جوړوم په کې دی غټو غټو ورمنډه چې ورمنډه کړه نو شریعت بینچ وو فیصله نو ما چاله کدا د بینچ دا ججان چې د شریعت بینچ دي څه کوي وی بس ناس چې ټول ورځ مچان شړي. شریعت بینچ له خو فیصله نه کړي. فیصله خو دلته د انګريز قانون دی د لارډ میکاله اخو به د مجسټریټ نواله تر سپریم کورټه پورې دی قانون تتلینو شریعت بینچ ته فیصله چا وروړي. نو یو جج د شریعت بینچ په د یونیورسيټي کې اوسېدو د پلوسای کې یو مدرسه ازا جلسې ته تلم نو جج صاحب امرا غوښته هغه چې زمانو موریدو چې د راځي نو تختیدو هلکه پلانې څه شو ویلا خلاړو چې د راځي به د کافی دی هغه پویو چې د بوسوي چې څومره فیصله دی اوسه پورې وکړي. نو صاحب مونږه په دیم راځي شو چې هلکه شریعت بینچ جج څه مطلب شو غل نه بلاس غوس نکو زناکار می سنگسار نکو شرابی می په دورو نه والو شریعت بینچ څنګه. نو عزیزانو دا زمون ملک دی دا زمون وطن دی. ار یو سړی په دې کې دی ار یو سړی چې سره ته ملوش نه د ملک غم شته نه د قوم غم شته نه د وطن غم شته. ایس ار سړی په دې کې دی چې زما کور دی آباد شي او د ټول ملک کور دی وران شي. ستاسو اسره بنی آدم په بنی آدمو کې مسره څوک دا بیا خانان نوابان سرمایدار دا لوی لوی غټ غټ چې دي دا ستاسو اسری دي او دا ستاسو خدایان دي. ته پوه شئ ځکه چې سړی خو غوښتل د خدای نه کوي کنه او ته د بنده نه غوښتنې کې نو دا ستاسو خدایان دي. داسې به وشي چې زه د بنده نه غوښتل پرېږدم او خدای پاک ما ته راکړي هغه سټیج ته چې ته ورسېوې ځان په خدای قسم یو ښځه ده ښځه کونډه ده پیسې ورسره نشته بچی دي ټوله ورځ راوځي وګرځي انا څوک ورنه کی سوال نه کوي چا چې د خدای په موجودګۍ کې به زه چاته وایم څنګه چې راکا دا راکا خداغه نه پکار دن
بندنه به زه څنګه کړم چې راکا 3 ورځې تېرې شوې بچو ورته ویل چې مورې که نن دې سره نه وړه نو بالکل به هلاک شو ویل ښه ده ماښامه پورې وګرځېده جرأت یې ونه کړو چې چا نه څه وغواړي ماښام واپس روانه وه پخوا به دې ښځو په دې سر باندې سر پیچک تړلو یو ټوټه به وه چې د لوپټې لاندې به په هغې دا ویښته پټ کړي وو هغه توره ټوټه به یې تړلې وه چې ویښته مې د لوپټې لاندې هم ښکاره نه شي لوپټې لاندې مې هم ویښته ښکاره نه شي اوس د دې ویښته ګورې سړي خو لا څه ښځې لا څه کې د هلکان ځوانان وګوره دوی ویښتو له هغه سور رنګ ورکړی ای ته څه وایي سر مه خوځوه وخت دې تېر دی ځوان مې بیا به مې ورته ویلي دا زاړه ټول وجنه سور څه وایي ته شیمپو دی دا ویښته چې سره کوي وسمه نه ده ښه پوهېږئ د یرې نه وایي هلکانو دا ویښتو له هغه سور دغه ورکړی چې زما چمکدار ویښته ښکاري دا یو ته مې هغه ورځ ویمه چې دا ویښته دې ډېر ښه جوړ کړي وی چې یو جي دا داسې خوند کوي مل دا خو د ښځو یې داسې ویل بس ما میړه دې څوک دی عزیزانو عرض مې دا و چې سرپیچک به د لوپټې لاندې پې ویښته تړلي چې زما دا لوپټه کې هم ویښته ښکاره نه شي اوس د ښځو د ویښتو حال ګوره تماشا یې کوه الله دې امان راکړي خیال یې وکړو چې کوم داسې کور ترلنه وځمه د لوڼو به مې زړه وچوي نو هغه سرپیچک یې را پرانیستو لږې شګې یو سیر قدرې پکې وتړلې او په سر یې پنډوکې کې چې ورښکاره شم چې بچي مې دا خیال وکړي چې سې راوړه چې ورښکاره شوه نو بچو ورته ویل مورې څه دې راوړه ویل او بچي ارام یې وړه چې یکدم یې ړه ونه چوي چا پنډوکې یې کوز کو پرانیستو ټول پنډوکې سره زر وو تاسو خیال را زما په خدای قسم چې خدای دسم کوي که نشي کولی دسم خالص اعتماد په خدای وکړي کمپلیټ شګې به درته سره زر کوي لکه د خاورو ذرات نه یې غشي جوړ کړي او د دشمن په سینه یې نه ایستي هغه ذات شګې سره زر کولی شي بادشاه په لاره روان دی یو حافظ دی خیر غواړي حافظ صاحب څه کوي وی جي خیر غواړم سبق دی ویلی دی او جو قرآن مې یاد دی قرآن دی یاد دی او بیا ته خیر غواړي ویلی ویل ونیسئ بادشاه دی ویني بوزه یو په حوالات کې واچو بوتلو حوالات کې حافظ واچولو د شپې بادشاه ورپسې ورغی او یو دومره کاڼی یو روزان سره دومره کاڼی ورته حافظ صاحب دې باندې لاس ووه دا څه شی دی ویل جي کاڼی دی ویل تر سهاره پورې که دا کاڼی دې سره زر کړی نو په خدای په ذات مې دې قسم چې سر به دنه قلم کوم سر به دې پرې کوم حافظ په وینو په جړا شو چې وه خدایه اوس کاڼی به زه څنګه سر زر کوم اړه کې سوچ ورغلی دی چې هلکه تا سره بل څه حربه ده سوا د دې یو قرآن نه راشه دا پې شروع بس ماسخوتن مونځ یې کړی دی او الحمد ویلی ده او شروع شوی دی چې سهار بانګونه کېده من الجنت والناس ته ورسېد او پاکاڼي چوف اوس خوړون دی هغه ته خو پته نشته بادشاه والا چې مونځ یې کړی راغلی دی چې حافظ صاحب څنګه چل دی وکړو وی بس جی هغه کلام چې کوم مې سینه کې پروت دی مې ټول خلاص کو پې چوف کړی مې دی ویې ګوره ویل حافظ صاحب دا سره زر شوي کاڼی سره زر شوي گر تو سنگے خارے مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوهر شوی تاسو خیال را کاڼی سره زر شوی او خوله والا پکار دو حافظ دغه وخت کې اعتماد د ټولې دنیا نه کټ شو یوازې اعتماد په قرآن شو که نه چې اعتماد د ټولې دنیا نه کټ شو چې بل څوک مې نشي بچ کولی بغیر د قرآن نه په دې وخت کې نو هغه قرآن کاڼی والا سره زر کو که نه نو عزیزت د ټولې دنیا نه اعتماد کټ کا او په خدای اعتماد وکړه ته وګوره چې د هر شی تا پسې منډې وهي که نه هر شی به تا پسې منډې وهي تاسو خیال راغی نو د دې وجې نه مونږ د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروکار د هغه خاکې پای چې د چا د لاس خاورې به غشي کېدې نن زمونږ وی ورک شه زما نصیبه خواره زه دې په جوتو غورځوم راوړې تا کو نن زمونږ قسمت داسې دی چې هغه خپل حب او خپل رابطه او تعلق زمونږ دړه نه بلکل ویستی دی او د بنده سره کړی دی نو تاسو نه یو تپوس کوم نن مونږ خلک چې د دولتمندو ته نیلي چیلي کېږو دینه دا دولت لږ لرې کا
اوسه دا بازګل کوتک غوندې ودروته پیمانه وې دوی له خبرو چل ورتي الګا تاسو کم ملکی لک ټول وای ها ته کم ځای ته د تاکاد برکه د کوز برخو په پیژنې په خبرو پوي دا نور سرمایدار تاسو وګورئ خدای ته وګورئ صد خدای په عظیم قهر هغه شی چې پیغمبر ورته جیفه ویلي دي جیفه مرداره نن د هغه مردار مالکان چې دي امون په خدای نیولې دي قسم په خدای دې تیر ورځو کې یو خان راغله نو خبرې کولې نو جبین خطا نو ما ته وی چې یاره مولانا صاحب استاد کیسټ ز کلا اورم پکې ډېر ګډې وډې وې داسې مالګډې وډې نه وې ما د خدای په دې کائنات تعجب کوم تعجب چې تا ته مې وکتل نو یقین مې راغی چې دا دولت رښتیا مرداره ده چې ستا دې شونډو لم خدای ورکړې خبرې چې لکه د خر دې شونډې لاندې راځوړند شي دلم خدای ورکړي نو عزیزانو دولت او علم دا دوه دولتونه دي یو ظاهري دولت ته یو علم علم هم بعضې وخت کې خدای وایي که مثل الحمار یحملو د بې عمله مولا مثال داسې وي لکه د کتابونو خزانه په خره بار کې ټیک شو او دولت هم داسې شی دی چې لکه خزانه په خره بار کې نو نن دولت او دین ټول د اهلو په لاس کې خدای مل شه هغه حافظ چې ما نه اوس د ټلویزیون پوښتنه کړې وه چې په لارۍ کې مړه شو شهیدان به وو که مردار به مړه یو نن یوم شهید نه مري ټول مردار مړی وی سی آرونه او ټي ویګانې خو پرېږده د چابړي مارو په کور کې هم ډشنټینې ولګ قیمت 4,000 کو ورته ټوله ورځ ژبه زمونږ زنا کوي سترګې زمونږ زنا کوي غوږونه زمونږ زنا کوي ټیک شو په غوږ هغه څه اورو چې پناه په خدای ده په سترګو ټوله ورځ هغه څه ګورو چې پناه په خدای ده په ژبه ټوله ورځ هغه څه وایو چې پناه په خدای ده نو وایي چرتیا مونږ نه خلي کله کله ورغوي یو بوغر اکا دی یو مکرو کار یې کړی دی د دنیا ګناهونو نه بچ زه جمع نه راوځم هم غیبت کوم په جومات کې ناست یم غیبت کوم په سړک روان یم پردی ښځې ناپ کوم را ناپ کوم غوږونه مې 24 ګنټې دمتوب او کنجرتوب اوري نو وایي هغه مونږ نه ښه ته به هله ښه سړی کېږي چې ته بل ته خراب نه وې ته وایې چې زه لعنت نو دا به وایې چې اول په ما خدای ما تا دپاره څه کړي لعنت ټکی چې واري وایي اول په ما څه کړي تا د دغه منځونو د کارغانو غوندې ټیټ پاس چې کېږي د دې ټیپر به په خدای خرڅول دا حجونو له چې سیل له لاړ شي د دې ټیپر به خدای باندې خرڅول دا روجین چې مونی وي د دې ټیپر به په خدای باندې خرڅول تاسو خدای له کړي څه دي خدای له کول دا دي چې د خدای بندگان د جهنم نه بچ کړي ما په دې خبره پوهېږئ د خدای بندگان دی خو وګورئ د سیند په غاړه ولاړې په مونځ او یو سړی سیند ته پرېوځي اوس دې وخت کې دا مونځ ښه کار دی او که دا سړی د سیند نه بچ کول ښه کار دی دا تاسو ووایئ ټیک شو ګورئ چې نن ټول پاکستانی قوم جهنم ته پرېوځي لګیا دی نو زمونږ دا منځونه او روژې او حجونه او زکاتونه دا ښه کار دی او که دا ټول پاکستان د جهنم نه بچ کول ښه کار دی دې ته سوچ وکړئ 1,40,000 پیغمبران دې دپاره خدای را لېږلي چې دا قوم ګوره د جهنم نه بچ کړي دې دپاره راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخرې سلګۍ پورې په ابو طالب پورې نه ونښتی چې د جهنم نه بچ انښتی و که نه په ابو جهل پورې نه ونښتی چې د جهنم نه بچ زما عزیزانو عرض مې دا و منځونه وغیره په خپل ځای دي لیکن دا زما خبره نه ده دا د قرآن خبره ده کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو بهترین امت ولی یی د پیغمبر ولی
ځکه چې تاسو به خلک جنت ته استوئ او د جهنم نه به بچ کوئ تاسو کار بدایي دا د قرآن خبره چې تاسو به تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د جهنم نه به بچ کوئ او جنت لار به ورته ښایئ دا ستاسو ډیوټي دی دی وجنه عزیزانو لغوندې خدای سرونه در پورې کړي دي عقل در کړی دی دماغ در کړی دی لږ ځان نه چې کېني سوچ وکړي چې دا موږ څه کوو د موږ څه په کندو روان یو کوم طرف ته ځو تاسو ووایئ چې زما د ژوند په تاریخ کې په 100 روپۍ کیلو هم چېرته شنه مرچه کېږي په 100 روپۍ کیلو شنه یعنی خدای داسې قهر در باندې چې شین مرچکې هم درته نصیب کړی په دې روژه کې چا نه دي خوړی شین مرچکې به موږ د بدې ورځې ورپورې روټۍ خوړه شین مرچکې په 100 روپۍ کیلو دا شنه غټ مرچکې دي هلکه په څومره په 80 روپۍ دا پنیر به کله چا وڅه کړو ما د روژه کې تپوس کړو هلکه څه نرخ دی وایي په 80 روپۍ کیلو بینډۍ مړه خو خدای در سره چې څه کړي ښي سب کار شوی انشاءالله مخې روجې له به خدای درته نه پښمنۍ نصیب کوي او نه ماښامې ته پوه شې په خبره مخې به داسې نور لګیا اوسئ وی نلامی تو مہندی نہ کرتے لوٹنا نی ڈرنے تو واجے وجہ بے نماز وی چھ نی اریگی دبلے لگاوا گڑے گا پدے سرکونو باندې دین چې چاله بخکی دبی ہوئی زبان سرا خدای ته ظالم وایي کم قوم چې خدای ته ظالم وایي هغه قوم له خدای خورز ورکي خدای وعده کړی دا چې زه رزاق ذو القوة المتين وعده کړی او ته چې زما رزاق او قوة المتين چې دی هغه بنده دی نو کوم کار چې د خدای دی او د هغې نسبت ته بنده ته وکړي نو تا خدای سره ظلم وکړو که نه خدای ته دې ظالم ووایې که نه دی خو وګورئ شیطان په دې ټکي نو تبا شوی چې قال انا خیر منه شیطان خدای ته ظالم ویلی دی واقع ته سوچ وکړئ ما منعک الا تسجد اذ امرتک چې ما تا ته ووایي چې دی آدم ته سجده وکړه ته ولې دې ونه کړه قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه د دنه بهتر یم زه د اور نه پیدا یم دا د خټې نه پیدا دی نو ته چې پاک شې پلیت شي تا سجده غورځې نو خدای ته ظالم یې ما په خبره پوهېږي ته نه پوهېږي زه پاک یم او دا خټه ده ما ته څنګه وایې چې ته دې ته سجده وکړه نو ته ظالم یې نو الله ته نسبت د ظلم وکړو چې خدای ته ظالم ووي قال فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين تر عمره تباش تاسو خیال راغی کوم شی چې د خدای دی هغه ته د بنده نه غواړي ته خدای سره ظلم کوي روټۍ د خدای ده رزق ذمہواری د خدای ده هغه رزق او روټۍ ته د بنده نه غواړي نو ته خدای سره ظلم کوي عزت او ذلت دا د خدای په لاس کې دی ته د بنده نه غواړي تاسو ولیدل خدای لغوندې عقل درکو درته او سوچ مو یو خو زما په دې خبرو لغوندې ځان لم بیا سوچ کول تاسو ولیدل چې لوی خلق چې وقتی طور لغوندې عزت ته رخه کړی لغوندې عزت عمر لتباش عمر لوی خلق په پاکستان کې سوچ وکړي چې وقتی طور لغوندې عزت ته رخه کړی دی عمر لتباش او که وقتی طور دی لغوندې ځان بچو ساتلو عمر لبه کامیابی د قبر خاورې به دې خلک په سترګو کې اچي نن ستا د پاکستان د ملک پالیسی دا ده